اوکے بغندیانو اوس مونږ راځو پرفیکټ کنټینیوس ټینسز له. ګوره تاسو ته ما دا خبره کړې وه، بیا یې درته هم کومه چې څومره هم پرفیکټ کنټینیوس ټینسز دي، یعنی کو هغه پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس دی، پاست پرفیکټ کنټینیوس دی یا فیوچر پرفیکټ کنټینیوس دی، دا په سپیکینګ کې دومره په کار نه راځي. خو چونکې د ایگزام دپاره، د ایم سی کیوز دپاره، د ټرانسلیشن دپاره مونږ به یې ځکه انډرسټینډ کوو چې د دې نه کوېسچنز راځي. ټیک شو؟ تاسو به د دې ټینسز په باره کې درې خبرې یاد ساتئ. یو هیلپینګ ورب، بل د ورب فارم او د هغې سره سره سنس او فار. ټیک شو؟ اوس راشئ اول مونږ انډرسټینډ کوو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. ګوره پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس چې دی دا استعمالیږي کله چې کله یو کار د هغې یوه حصه مکمل شوې ده او بله حصه چې ده هغه لا اوس هم جاري ده، نو د هغې دپاره مونږ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالو. لکه د مثال په طور باندې تاسو کالج ته راغلي، کلاسز خو واغستو، نو څه کلاسونه چې دي هغه مکمل شو، خو اوس هم لا تاسو لګیا یې کلاسز اخلی. نو دا کم کار چې مکمل شوی دی یوه حصه، مطلب څه کلاسونه تاسو اغستی دي نو دا خو مکمل شوی ده، او دا څه چې دي اوس جاري دي، نو د دې دپاره بیا تاسو څه کوئ؟ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس به تاسو استعمالوئ. ټیک شو؟ دغه شانتې تاسو بک راغستی دی او بک خو څه ریډ کړی دی او اوس هم لا بک ریډینګ چې دی هغه سټارټ دی، نو د هغې دپاره به هم تاسو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالوئ. ټیک شو؟ اوس په ایگزام کې به مونږ ته څنګه پته لګي چې آیا دا د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی او که نه دی؟ نو ګورئ تاسو به د اردو د جملو لاس ورډس ته ګورئ. کو چیرې د اردو د جملو په آخر کې تا رہا ہے، تی رہی ہے، تے رہے ہے، تا رہا ہوں دا الفاظ راغلي وو، نو پوه شئ چې د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس سینټنسز دي. د دې نه علاوه کو چیرې یو سینټنس راغلی و په هغې کې وخت یعنی وخت ورکړی شوی او د هغې سره رها ہے، رہی ہے، رها ہوں، رہے ہیں دا لفظونه راغلي وو، نو دا به هم د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس سینټنسز دي. نو تاسو به د هغې دپاره بیا دا رولز استعمالوئ. لکه د مثال په طور باندې زه ووایم چې وہ صبح سے کتاب پڑھتا رہا ہے، نو تا رہا ہے راغلی دی، نو د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس سینټنس دی. دغه شانتې وہ صبح سے کتاب پڑھ رہا ہے، نو دا هم بیا د څه دی؟ د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس سینټنس دی، ځکه چې وخت چې دی هغه ورسره منشن شوی دی. اوس راشئ د دې ټینس رولز ده. نو ګورئ په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې به د ورب آی ان جی فارم چې دی هغه به استعمالیږي، او په دې کې به دوه هیلپینګ وربز استعمالیږي، یو دی هیز بین او بل دی هیو بین یا هیز بین او هیو بین. ٹھیک شو؟ ها هیز بین چې دی هغه به کوم ځای کې استعمالیږي؟ کله چې د سبجیکټ په ځای باندې هی، شي، اټ او سینګولر ناون راشي، د دوی سره به هیز بین هیلپینګ ورب استعمالیږي، او که د سبجیکټ په ځای باندې آی، وی، یو، دی او پلورل ناون راشي، نو د هغوی سره به هیو بین هیلپینګ ورب استعمالیږي. اوس په دې ټینس کې به سنس او فار دا استعمالیږي. سنس چې دی دا به کوم ځای استعمالیږي؟ سنس به استعمالیږي د پوینټ آف ټایم سره، یعنی یو معین وقت چې دی د هغې سره به مونږه سنس استعمالو. ټیک شو؟ او فار چې دی نو دا به د پیریډ آف ټایم سره استعمالیږي، یعنی مطلب دا دی چې دا به د یو عرصې سره، د یو مدت سره به دا استعمالیږي. د دې نه پیزه تاسو ته نور هم آسان کم کنه، نو سمپل خبره دا ده چې ستاسو سره فور ایگزامپل ګړی ده، په ګړی کې څه دي؟ یوه بجه، دوه بجې، درې بجې، څلور بجې، پنځه بجې، شپږ بجې، اووه بجې. چې کله دا بجې لفظ راغی که نه، چې د چې بجې نه، د ست بجې نه، نو د هغې سره څه استعمالوئ؟ سنس چې دی د هغې سره استعمالوئ. دغه شانتې کو او کلاک ورسره راغی، یعنی 5 او کلاک، ټیک ده، 7 او کلاک، یا دغه شانتې اے ایم پی ایم دا ورسره راغلی و، نو د دوی سره به څه لګوئ؟ سنس به ورسره لګوئ. ویری ګډ. ها اوس د دې نه علاوه کو چیرې راغلی و چې 5 घंटों سے 6 घंटों سے، نو دا घंटों سے، منټو سے، دنوں سے، نو د دې سره به تاسو څه استعمالوئ؟ فار به ورسره استعمالوئ. ویری ګډ. دغه شانتې
کوچری زموږ سره ډیټ راغلی یعنی ایگزیکٹ ډیټ لیکلی شوی چې 20 فبرवरी دغه شانتې 15 اگست 14 اگست ټیک شو 23 مارچ دا ډیټ چې راغلی و نو د ډیټ سره به هم تاسو څه استعمالوئ سینس پاور سره استعمالوئ ویری ګډ دغه شانتې کوچری منث راغلی و جنوري فبرवरी مارچ اپریل نو د هغې سره به هم تاسو استعمالوئ سینس پاور سره استعمالوئ کو ایرز راغلی و یعنی 2021 2022 دغه شانتې 2001 2005 ایکسټرا نو د هغې سره به هم تاسو استعمالوئ تاسو به ورسره سینس استعمالوئ دغه شانتې کوچري سنچریز راغلي وو 17th century 18th century 19th century نو د دې سره به هم تاسو څه استعمالوئ سینس پاور سره استعمالوئ ټیک شو خو کوچري ستاسو سره راغلي وو ما څنګه چې وویل چې کوچري 5 hours 6 hours ټیک شو نو د دې سره به تاسو استعمالوئ فار دغه شانتې کوچري تاسو ته وویل چې د 25 کالو نه یعنی 25 سالوں سے نو دا مدت دی نو د هغې سره به هم تاسو استعمالوئ فار به ورسره استعمالوئ دغه شانتې د لسو میاشتو نه ایگزیکٹ منت درته نه دی ښودلی چې جنوري فبرवरी مارچ دغه شانتې خو څو 10 مهینو سے نو دا هم مدت دی عرصه ده د دې سره به هم تاسو استعمالوئ فار به استعمالوئ دغه شانتې زه یم چې 4 سنچریز سے نو د کومو څلورو سنچریز نه خو بس صرف هغه مدت دی هغه عرصه ده نو د دې دپاره به تاسو استعمالوئ فار به استعمالوئ پوه شوې ګلابه په دې باندې سینس به د پوینټ آف ټایم دپاره استعمالوئ او فار به د پیریډ آف ټایم دپاره استعمالوئ کلیر دی ویری ګډ اوس راشئ د سینټنس سټرکچر له د سینټنس سټرکچر چې دی هغه جو بالکل سمپل دی اول به څه ولګوئ سبجیکټ بیا به هیلپینګ ورب بیا به د ورب آی ان جي فارم بیا آبجیکټ او بیا پسې سینس یا فار او بیا د هغې نه بعد ټایم ٹھیک شو زه وایم چې وہ 7 بجے سے کتاب پڑھتا رہا ہے نو څه به راشي هی او چې کله هی راغی د هغې سره به ولګي هیلپینګ ورب هیز بین د ورب آی ان جي فارم آبجیکټ سینس ځکه چې دلته کې څه راغلی دی 7 بجے سے یا د دې نه علاوه 7 o'clock نو څه به شي He has been reading the book since 7 o'clock یا since 7 AM یا 7 PM کلیر دی خو کوچری داسې راغلی و چې وہ 5 گھنٹوں سے کتاب پڑھتا رہا ہے نو 5 گھنٹوں سے مدت دی عرصه ده پیریډ آف ټایم دی نو فار به ورسره بیا لګوئ نو څه به شي He has been reading the book for 5 hours ٹھیک شو ها اوس راشئ دې بله زه وایم چې و یعنی ډېر خلک دی نو څه به بیا راځي they have been reading the book since 7 AM دغه شانتې they have been reading the book for 5 hours دې ځای ته تاسو په سمپل الفاظو کې وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې څه راغلی دی هی شي اټ سینګولر ناون د دوی نه راغلی دی نو څه لګولی دی مونږه هیز بین او چې کله آی وی یو دی پلورل ناون د دوی د ګروپ نه راغلی دی نو مونږه څه لګولی دی هیف بین بیا د ورب آی ان جي فارم د ټولو سره لګېدلی دی او چې کله پوینټ آف ټایم راغلی دی نو مونږ ورسره لګولی دی سینس او چې کله پیریډ آف ټایم راغلی دی نو مونږ ورسره لګولی دی فار کلیر دی ویری ګډ اوس راشئ نیګیټیو سینټنسز له نیګیټیو سینټنسز چې دي نو په هغې کې به هم دومره څه ټف خبرې چې دي هغه به پکې نه وي بس دغه سمپل خبره ده صرف او صرف ناټ پکې لګول دي ټیک شو ها اوس په نیګیټیو سینټنسز کې به تاسو کې په نیګیټیو سینټنسز کې سمپل خبره دا ده چې تاسو به د هیز او د بین په منځ کې ناټ ولګوئ یا د هیف او د بین په منځ کې به ناټ ولګوئ یعنی هیز ناٹ بین او هیو ناٹ بین چې کله تاسو په سینټنس کې استعمال کې نو سینټنس په نیګیټیو سینټنس شي ټیک شو اول به ولګوئ سبجیکټ بیا هیز یا هیف بیا د هغې سره ناٹ بیا بین بیا د ورب آی ان جي فارم بیا آبجیکټ بیا سینس یا فار او په لاست کې ټایم زه وایم چې وہ 7 بجے سے کتاب نہیں پڑھتا رہا ہے نو سو He has not been reading
د بک سنس 7 AM او چې کله ویم چې 5 غنټو سه نو بیا سو he has not been reading the book for 5 hours دغه شانتي چې کله they وایم نو د سره به صرف have been ولګي نو سو they have not been reading the book since 7 AM دغه شانتي they have not been reading the book for 5 hours په دې کې څه ګران دي very good یار سمپل خبره هم دغه کده چې یو پیر ته په سټرکچر په هیلپینګ ورب او په دغه باندې د ورب په فارم په دې باندې پوه شوي بیا په کډو سره څه ګران شته دی هم نه ټیک ده ها اوس راشه تاسو انټراګیټیو سنټنسز لا ها ګوره صاحبانو تاسو چې کله په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې تاسو انټراګیټیو سنټنسز لیکې نو اول به تاسو څه وکړئ اول به هیز یا هیف ولګوئ بیا به د هغې نه بعد سبجیکٹ بیا پسې ولګوي بین بیا پسې د ورب ing فارم بیا آبجیکٹ بیا هغه شانتي سنس او فار د هغې نه بعد ټایم او بیا پسې په لاس کې ساين اف انټروګیشن تاسو په سنس او فار باندې الریډي پوهه یې کنه نو دلته کې دوره ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته دی زه وایم چې کیا وہ 7 بجے سے کتاب پڑھتا رہا ہے یا کیا وہ 7 بجے سے کتاب پڑھ رہا ہے نو has he been reading the book since 7 AM ٹھیک شو اور پلس کی سائن آف انٹروگیشن دغه شانتي have they been reading the book since 7 AM چې کله they دی نو مهې ته تینا have لګېدلی چې کله he دی مهې ته has او been نو د has او د have او د been په منځ کې مونږ څه لګولی دی سبجیکټ خو لګولی دی او پلاس کې ساين اف انټروګیشن او دلته کې چونکی پوینټ اف ټایم راغلی دی نو موږ ورسره سنس لګولی دی